انصاف، جبر و اختیار، استعمار او ښکېلاک، سوشلیزم، برابري او ولسواکي او ټولې داسې خبرې د قبایلي جبر له ویرې داسې ګونګې سي لکه د یو ظالم استاد په راتګ چې ټول ماشومان پټه خوله سي. په داسې چاپېریال کښې به حتما کلا خان تر کمال خان ښه مېړه وي. که زموږ د پښتني قبایلي ټولنې جوړښت ته ځیر سو نو یوه خبره دا هم جوتېږي چې پښتانه لا تر اوسه په قبایلي پیر کښې راښکېل دي. په زړه پورې خبره همدا ده چې د 20 او 21 صدۍ د بشرپوهان او د پښتنو په ټولنیز او قبایلي رغښت یا سټرکچر کار کوونکي لیکوالان لکه فریډریک بارت، چارلز لینډهوم، جیمز ډبلیو سپین، ان تر دې چې په اوسني وخت کې لوټس رزیک په دې خبره یې وخوړې سره چې په اوسني وخت کې پښتانه د نړۍ تر ټولو لوی ژوندی نسبي قبایلي نظام لري چې په انګریزي کې ورته سیګمنټري ټرایبل سټرکچر ویل کېږي. زه دا خبر نه کوم چې ګوا په نړۍ کښې تر موږ لوی قبیلې نه دي پاتې سوي. ډېر لوی قبیلو شتون درلودلی دي، خو هغه د وخت د جبر یا اختیار په سبب د جدید قومي ریاست په سانچه کې ویلې سوي دي یا بیا د نوي ښاري تهذیب په ګڼه ګوڼه کې ورکې سوي دي. سوال دا دی چې په نوي ریاستي ډانچه کښې پښتانه ولې نه دي حل سوي یا ګډ سوي؟ د دې دوه علتونه دي. یو هغه پخوانی دا چې د پښتون وطن د مځکني موقعیت او راتپل شوي جنګونه، او بل ودواړو غاړو ته د جدید ریاستونو ځانګړي هدفونه، تګلارې، د پښتنو په انظامي توګه یو د بل څخه بېلتون او د انګریز د استعمار د کړنلارو دوامداره فعالیتونه. قبایلیت چونکې د پخوانۍ دنیا د ګورننس، سیاست، معیشت او کلتور نظام او د جدید قومي ریاست د تصور سره لومړی وار هم پر دغه قبایلي نظام وشو. ولې چې جدید قومي ریاست چې د ملت او قومیت کوم تصور وړاندې کوي هغه د وګړو څخه دا غوښتنه کوي چې د خپلو ځینو پېژندګلوو قرباني به ورکوي. د نوي قومي ریاست مشین په نوره نړۍ کښې تر ټولو اول د قبایلیت نظام دړې وړ کړ او بیا یې ورڅخه د ملت کل جوړ کړ. د صنعتي انقلاب وروسته چې په نړۍ کښې کومه ګڼه ګوڼه پیل شوه، د کلي بزګر د ښار په کارخانه کښې مزدور سو، وټانګې ته د آس پر ځای انجن ولوېده او کوچوان د بس ډرایور سو. لوی لوی ښارونه په وجود کښې راغلو. نو د دې سره سره د انسانانو خپل نوي پېژندګلویانې هم وموندلې. قبایلیت په خپل اصل کښې ډېر داخلي، منځکنی، محلي او ځایي وي. د دوست او دشمن تصور هم ډېر سطحي، محلي او نیغ په نیغه وي. غربت او شتمني دومره فطري ګڼل کېږي لکه د نر او ښځې صنفي توپیر. ټولنه په مجموعي توګه تقدیر پرسته وي، تاریخ یې په مغزو کښې وي، خو تاریخ یې هم ځایي او محلي وي. بدي په 100 کاله کښې ځکه شیرله کېږي چې د بدۍ واقعه په ټپه، غاړه بلندۍ، برغازۍ، سندره، چاربیته یا څه بل صنف کښې خوندي پاتې سي. پښې کوي، له یوه ځایه بل ځای ته رسېږي او په قبایلي حفظه کښې د تل لپاره ژوندی پاتې سي. د سویلي پښتونخوا د فولکلور د ډېرو صنفونو د لوست پس ما په یوه فولکلوري صنف کښې هم دا خبره نه ده لیدلې چې د 19مې صدۍ په وروستۍ لسیزه کښې د پښتون افغان وطن خاوره چا څنګه او په څه ډول سره ویش او لویشت کړه. لنډه ده چې په قبایلي ټولنه کښې د یو ملي ټولنې چې قبایلي ټولنه د یو ملي ټولنې ضد وي. ملت یا قومیت چې د کوم څه غوښتنه کوي هغه د قبایلیت په تنګه جامه کښې نه ځایېږي. مثال دا چې لکه هر کس چې خپل قبایلي یا خانداني دوست او دشمن پېژني، خو قومي یا ملي دوست او دشمن ته نه ترله پېژني. اوس د رحیم صاحب خواته راځم. کله چې زه د رحیم صاحب د شخصیت، ژوند، علمي او سیاسي مبارزې ته ځه سم نو ما ته لومړۍ خبره دا په ذهن کښې راځي چې په یوه نالوستې قبایلي ټولنه کښې د خلکو سره کار کول، هغوی ته د ملت تصور، د سیاست کږلېچونه او د حق غوښتنې تګلارې، د تشدد او عدم تشدد د تګلارو ځانګړتیاوې ورښودل، د ګوند ارزښت او ډانچه او داسې ډېرې خبرې د هغوی په ذهنونو کښې زېږول د هند د ویش شه وروسته له زموږ د زوړ او ځوان کهول ورسره نااشنا یو.
د رحیم صاحب په لاس راوړنو کښې د رحیم صاحب په لاس راوړنو کښې تر ټولو مهم دا دی چې هغه په ژوند کښې د ځوانانو سره د کار کولو داسې فریم ورک وضع کړ چې سیاست او ژوند یې د علم په تناو سره وتړل. ژوند او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. د هغه سټډي سرکلونه په کالجونو، سیمینارونو او هوټلونو کښې د ځوانانو سره علمي ورسي او ناستې په فیډرل او جز او پر حقوقو غږا او مبارزه د هغه د پاخه تاریخي او علمي شعور د خپل وطن او ولس سره د ژورې مینې علامې دي. زه چې کله د 12 ټولګي لوستونکی وم په لورلایي کښې، نو هغه وخت مې په کلاس کښې د اسلامیه د یو پروفیسر چې په اوایلو کښې یې په قومي تحریک کښې ښه رول لوبولی و یوه مزاحیه بیان رایاد شو. هغه په خپل بې ساخته انداز د ژوب او ګوري داسې مقایسه کړې وه. هغه به ویل چې ژوب all leaders no کارکون، ګوری all کارکون no leader. د بابا تعالی څخه په بخښنه زه نیمه ګوریوال یم، شګی ګوریوال یم. که څه هم دا یوه ګپه کړل کېږي، خو زما په مغزو کښې د دغې خبرې ژورې غځونې وکړې. و چې زه په پوهنتون کښې استاد یم او د ژوب په لوستونکو کښې سیاسي، تاریخي او ادبي شعور کچه ډېره لوړه وینم، نو نیغ دغه خبره رایاده سي، که څه هم پر دې خبره باندې ما سره اختلاف کېدلی سي. زما په نظر باندې او د دې سره سره د ژوب چې کوم ځوانان دي، زما اکثره خبرې ورسره کېږي د خوشحال فهمۍ په هکله باندې چې کومه خوشحال فهمي په خوشحال باندې چې څومره په سهیلي پښتونخوا کې خلک خبر دي، څومره چې په سهیلي پښتونخوا کې دي د هغه به دغون وضعیم په ژوب کې. زما په نظر باندې د دې اصل محرک بنیادي طور رحیم صاحب او سایي کمال خان دي. کله چې زه د رحیم صاحب او سایي کمال خان د کار موازنه کوم، نو دې حقیقت ته رسم چې د پیغام او بیانیې له اړخه د هغوی په کار کښې هېڅ توپیر نه و. البته د هغوی په اپروچ کښې توپیر حتما و. د شلمې صدۍ ټولنپوهانو او بشرپوهانو د دې توپیر لپاره چې د ایجنسۍ او سټرکچر ترمنځ کوم توپیر ښوولی و، هماغه دلته په واضح توګه موږ وینو. هغه داسې چې سایي کمال خان د خپل فکر خپرولو لپاره سوکراتي لار یا سوکریټیک اپروچ غوره کړی و. هغه د ژوند په زیاتره پیښې د افرادو سره په دوامداره توګه مکالمې او رسیې کړي دي، چې په لوړ مثال کښې موږ ویلی سو چې هغه انساني ایجنسي وکاروله. خو رحیم صاحب د همدې مقصد لپاره د رغش یا سټرکچر څخه کار واخیست. زه کوشش کوم چې ډېر رالند کړم. سټرکچر زیات اغېزه لري که ایجنسۍ. دا یو علمي بحث دی، خو بیا هم د دواړو تګلارو خپلې خوبیانې او خامیانې دي. رحیم صاحب و پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته د تنظیم او آییني رغښت ورکولو کښې بنسټیز رول لوبولی دی. هغه یوه لور ته د ډیموکراټیک سټرکچرلیزم څخه بنیادي اصول اخیستي دي او بل لور ته یې د پښتني ټولنې تاریخي او معروضي حالاتو ته په فیډریشن کښې د شریکو قامونو سره زموږ د تاریخي اړیکو او مفاداتو او تصادم ته هم کتلي دي. پښتانه چونکې ازاد منشه ګڼل کېږي او د ټولنیز سټرکچر له رویه ټولنپوهان ورته اګریټیرین وایي چې په اسانۍ تنظیم ته غاړه نه ږدي. لکه غني خان چې په خپل یوه پارټي کښې د پښتنو په هکله لیکلي وو چې هغوی جنګ خوښوي خو کله هم سپایي جوړېدل نه غواړي. په داسې حالاتو کښې چې ټولنه زیاتره قبایلي کړه وړه لري او پر سر د هیڅ ریاست سوری نه لري، یو بې ریاسته ټولنه یا سټیټلس سوسایټي وي او د خپلو داخلي صنفي ټولنیزو او ډلهییزو تضاداتو پر پړي او شکیل وي، له ځوان کهول سره د قومي انقلاب یا جمهوري انقلابي سیاست پر موضوعاتو خبره کول ډېر ګران کار دی. که موږ د 80 او 90 د لسیزې سیاسي حالاتو مطالعه وکړو، د سور انقلاب راوروسته اړ او پیچلي سیاسي حالاتو ته ځیر سو، په صوبا وفاق او د پولې وابلې غاړې ته د خونړیو جنګونو ولړۍ ته ځیر سو، نو په دې حالاتو کښې چې د کوم ژور سیاسي وجدان پښتنو ته ضرورت و، د هغه نیمګړتیا په لرې کولو کښې که د ګوتو په شمېر یو څو کسان یادېږي، نو په هغه کښې د رحیم صاحب نوم هېڅوک نسي هېرولی. د ولس د بیدارۍ لپاره چې کومې تګلارې د رحیم صاحب او د پارټۍ ملګرو کړي دي، زما په نظر هغه په مخصوص زمان و مکان کښې سنجول پکار دي. ولې چې د تاریخي تناظر څخه د باندې چې موږ هر حقیقت سپړو یا بیانوو، نو موږ د هغه پر جزئیاتو او علامتو خبره کوو، خو په کلیت یا ټوټلیټي کښې موږ په هغه خبره ځان نسو پوهولی.
د ځوانانو سره په سټډي سرکل کښې کار کول یا ولس ته په جلسو او جرګو کښې د خپل نن د ستونزو انځور په پاروني استعماریت کښې ښکارول، د اورنګ فرنګ او فرنګ په بل رنګ تاریخي بحثونه و موږ ته یو داسې هر اړخیز فریم ورک راکوي چې پکښې د خپلو تیرو 1500 کلونو د سیاسي کلتوري او معاشي ستونزو لامل لټولی سو. د رحیم صاحب مهمه هڅه دا هم وه چې پښتانه دې د قبایلي شعور څخه و ملي شعور وړانګو ته راټېل وهي. دا په لومړي ځل وسول چې ځوانان د انګریز سامراج او استعماریت په چل ول او تګلارو پوه شو. که نه په عمومي توګه زموږ ولس او افرادو د انګریز په ضد توره ډېره وهلې ده، خو د انګریز تګلارو، جنګي چلونو او د استعمار د سیاست په رمزونو پښتانه ته ډېره خبر نه وو. د غازي امان الله خان راوروسته خان شهید عبدالصمد خان او باچا خان دغه کار ته ملا وتړله او په خصمانه یا خراج کښې یې خپلې ځوانۍ او د خپلو بچو څخه د اوږده بېلتانه شوګیرې په نصیب شوې. د رحیم صاحب د نورو لیکنو سره په تاریخ دوه ډېر مهم کتابونه تر موږه رارسېدلي دي. زه نه غواړم چې زه پر هغه باندې بحث وکړم یا د هغه چې کوم تفصیلات ستاسو سره د خبرې د لنډون په خاطر زه دلته بس د دې دواړو کتابونو پر موادو تبصره نه کوم. راځم خپلې اخري دغه ته راځم اقتباس ته. ښه دغه دي ښه داسې دي چې د رحیم صاحب په هکله باندې ما یو دوې لیکنې وختي هم کړې وې چې د رحیم صاحب چې کوم سیاسي، علمي او اخلاقي اصولونه د پر خپل ځان باندې د هغه اطلاق کړی و، یو داسې سیاستپوه چې ډېره اوږده موده یې په سیاست کې په پارلمان کې د طاقت پر چوکیو تېره کړه، خو داسې ژوند یې تېر کړ، د داسې د کرداره ډک ژوند یې تېر کړ چې نه پسې د نیو فرمانه راغله نه پسې بل څه رالل. د خوشحال بابا یو شعر غالبا د ده د ژوند پر ژوند باندې د هغه مصداق کېږي چې جامې پاته نه شي مرده شوي ته خدای ورکړی و خوشحال هسې رحلت. زه په دې کلک یقین لرم چې تر کومه وخته چې پښتانه وي د قامي سوال او مبارزې انګازې به پورته کېږي، موږ منزل ته رسېږو یا منزل خپله غاړه را هسکوي. د مزل په هر پړاو کښې به د رحیم صاحب لارښوونه، مبارزه او د هغه ژور تاریخي شعور به لکه د کاروان جرس زموږ او د منزل ترمنځ د وصلت هیلې ژوندۍ ساتي. ستاسو ډېره ډېره مننه.